بسم الله الرحمن الرحيم. اسماء افعال وجد بناء تاسو معلومه وا چې یو متضمن دی معنا د امر حاضر لره او بل د ماضی لره او دواړه مبني الاصلونه. پنجم اسماء اصوات، پنجم قسم د اسم غیر متمکن اسماء اصوات. اسماء جمع د اسم دا، اصوات جمع د صوت تا. صوت آواز کو کہتے ہیں، صوت آواز توائی. او په اصطلاح کی اسم صوت هر هغه لفظ دے چې په هغه سره یو سیز ته आवाज وکړي شي یا د یو سیز د आवाज نقل وکړي شي او یا په وخت د عارض کې د یو امر کې د انسان د خلین غیر اختیاري आवाज وځي. دا درې قسم دي. ورخه څوک تاسو د څه نه پوهه کوي. اسماء اصوات، اصوات په لغت کې جمع د صوت د आवाज توای او په اصطلاح د نحو کې دلته چې دا د غیر منصرف سبب دا د اسم غیر متمکن قسم دی، نو دلته معنا دا چې په اصطلاح کې اسماء او اصوات هغه لفظ دی چې په هغه سره یو سیز ته आवाज وکړي شي یو یا د یو سیز د आवाज نقل وکړي شي او یا یو امر عارض شي انسان ته او په وخت د امر د عارض کېدو کې د انسان د خلین غواز وزي. دیتا صوت وای، دیتا سوای اسم صوت. چې یو شیز ته په आवाज کې نو یو پښتانه دی او یو عرب دی. پښتانه خو چرګانو ته سوای کشي او چې مچ پاسه څه بوته زه تاسو دا ویو هغه تم پښتانه چې کشي د خلې نه ولینو خبره پوه شي. خرته څه وشا خبره پوه شي او غواته بسوي او شا ګړې ته څه د داس دکې ګوره دا خندا نه دی یوازې فارسی کې به عبدالقادر وایي. تاسو دغه ته څه وایي لکه میګو ته څه وایي چی خبره پوهیږي. عرب کې دلته به تاسو صرف دا وایي چې نخ نخ هغه چې کله اوخ چوکۍ کنه اوخ د ځمن کوچینم که تاسو لیدلی ما لیدلی دي د څه وته کوي نو نخ معنی کینه اوخ ته څه وایي کینه. او پښتانه چې غویانو بکینو بس شپېلې وته وایي. نو کم یو شیز ته چې आवाज کې دې ته صوت وایي یا د یو شیز د आवाज نقل کې لکه دلته مثال لوړې کارغه څنګه کوي قاق قاق مونږ یو غاق غاق دی څه شی دی غاق غاق فوی شي په خبره وس. نو دا دویم قسم شي چې یو د یو چا د आवाज نقل کې د یو چا د आवाज نقل کې. او دریم قسم چې د یو انسان ته یو امر عارض شي مثلا سینه خوږي نو څه شی بکې اوح اوح توخیږي پوه شي په خبره. یا ناڅاپه یو د خوشحالۍ کار راشي نو عرب وای بخ بخ. پوه شي. ابو طلحه رضی الله عنه چې لن تنالوا البر واورید چې تاسو کامل نیکان نشي جوړېدای تر څو چې الله په لار کې غوښ مال ونه لګوي.
نو د مدینه مسجد ته مخامخ د 300 کجورو باغ او بیروحای وته و د الله رسول باغې کې کېناسته و یا رسول الله الله موږ نه غوړه شی غواړي وای او وای دا باغ د الله په لار کې شه بخ بخ مال رابح نبی رسول الله وای واه واه دا خډیر ګټور مال دی الله په لار کې د شی ورک نو بخ بخ د څه لپاره د خوشحالي په وخت کې او د ټوخي په وخت کې او د څه ور په ورزنو نو دیتا اسم صوت وی ګوري اسماء اصوات چون او دې تعریف نه کوي ځکه دا اوله درجه ده وس تاسو ته نه وای خو تاسو ته ما سو کړل تعریف نه وو اصوات جمع د صوت په لغت کې आवाज توای په اصطلاح کې اسماء اصوات هغه لفظ دی چې یو شیز یعنی یو حیوان ته په आवाज وکړي شي یا د یو چا د आवाज نقل وکړي شي او یا یو امر انسان ته عارض شي او د خلینو غیر اختیاري وځي په خبره پوهیږي الله خیر پېښي بس نه چې طالبات الاواز نه ورځي اولې درجه هم لیونه کړو دا ټول غمونه خلک ماته وي استاد صاحب کې څه تک درس تناستی مبسل کو आवाज نشته وشنن اوري طالبي هلو صفان راځي ډبل کی که څنګه کی ودرېګه ښا ودرېګه دا خو ډېر زنو به سر نشول ښا من عرض دا وکړو چې اسماء اصوات اسماء جمع د اسم د اصوات جمع د صوت په لغت کې आवाज توای په اصطلاح کې هغه لفظ دی چې یو حیوان یو شیز ته په आवाज کولای شي یا د یو شیز د आवाज نقل کولای شي یا انسان ته یو امر عارض شي او د خلین आवाज وځي نو ګورې پنجم اسماء اصوات چون تا په کوم وخت کې خلک आवाज کوي او اوف چې کله خفوي زړه تنگ شي د تزجر په وخت کې دا आवाज کوي او بخ بخ په وخت د خوشحالي کې نخ په وخت د چوکولو د اوخ کې غاق په وخت د نقل د आवाज د کارغه کې خبره پوه شوي نو او وای په وخت د تعجب کې وای موږ پښتانه وای بای یا باز کې د په خپل لاس کې دي زنانه څوک مخ وای څوک ریوان وای تعجب په وخت دا چل کوي کنه یا حاشا لله یا سبحان الله کلمات دي د تعجب په وخت نو دې ته اسم صوت ویل شي یو خبره پاتې ده تاسو په خپل ذهن معلومه کړه هغه به څه خبرې هم دې درس کې ماشاء الله وجد بنا اسماء اصوات ولی مبني دي دا مهمه خبره ده هغه دا د زکه چې دا په ترکیب کې نو واقع کیږي اسماء اصوات په ترکیب کې منګ ویلو چې اسم غیر متمکن هغه دی چې یا په ترکیب کې نو واقع او یا واقع وي خود مبني الاصل سره مشابه وي تاسو وکنه نو دا اسماء اصوات په ترکیب کې نو واقع معترض اعتراض کوي سوال کون کې سوال کوي چې زبتا ته وخم چې اسم صوت وي او په ترکیب کې واقع وي لك سمعت زيدا قال وای ما واورید د زید نه چې هغه ویلی وای نو دلته خو وای په ترکیب کې واقع د قال مقوله د قال د پاره سره مقوله مفعول به وي څه څنګه وای چې ترکیب کې نو واقع کیږي کدا خبرم یاد نشو خیر د استاسو د سویین لګه شان اوچته ده تاسو به مهم دغه تعریف زده کوي دا الفاظ بزده کوي او وجد بنا بزده کوي
وجه د بنا اداره چې دا په ترکیب کې که یو څوک و چې روره زه به تا ته وښیم چې ترکیب کې به واقع وي سمعت زیدا قال وای جواب به ته دا وکړي چې مولانا دلته چې دا وای په ترکیب کې مفعول واقع شوی دی دا اعراب حکایي دی دا اعراب حکایي دی اعراب او حکایي چې دی دا په ترکیب کې نه وي واقع دا سره چې وای چې ما واورید د زید نه چې هغه ویلی وای نو دا اوس چې وای وکړه دا د هغه आवाज نه نقل وکړه کوم چې زید مخکې ویلی دی خو اوس وای نه وای که اوس یو ناڅاپه کار پیښ شو زم وای نو دا اوس ترکیب کې نه دی واقع پوه شوي کله شوي پوه دا سمعت زیدا قال وای چې دا متکلم وای نو دا خو اعراب حکایي دی یعنی زید چې کله وای نو هغه نه نقل وکړه هغه نه څه وکړه نقل وکړه او که اوس یو امر غریب راشي او څوک وای بخ یا څوک وای نخت یا څوک وای نو دا ترکیب کې نو دا اعراب حکایي دی اعراب حکایي په ترکیب کې نه واقع بس هم دومره کافی دی ان شاء الله